سلام علیکم ورحمت الله. کچری ته د ګاډي بریک ډاون شو، خراب شو او تاسو را بل کس نشته او د ګاډي ته یو ځای نه بل ځای ته دیکاور کون غواړي، بوتلل غواړي، نو ته به څه کوې؟ رسو دې طریقې مې پوه کم. ټول نه پهله به ګیر نیوټرل ته واچي، هاند بریک به کوز کې، هغه د بعد به ګاډي نه کوز شي. دا بیلټ کوم دی دا به پورا بار وباسي. ټیک شو، څوره دا دی اټول به وباسي. دا بکل به خپل لاس کې ونیسي ځان سره. ټیک شولو، هغه د بعد ورمه دا دروازه بند کی. څکله ته دروازه بند کی نو دا پټا کوم دی ته غاړي ته چوي شي. څکله ته غاړي ته واچي نو دا ګاډي ته حرکت ورکوي شي. دا ایون لغوي چړې باندې ویلار دی خو دا ګاډي زه بوتلې شم او دا ګاډي ته لیفت رائټ ځان ته ووي شي. راشه سټیرنګ وګوره. ها، دا سټیرنګ زه لیفت رائټ ته ووي شم. کچېرې دا ګاډي مانه اترې به روان دی او دا منډه وایرنه نو دا به زه د سینولې هم شم ښه آرام سره. نو دا یو بیلټ ولا طریقه دی. کچېرې ته بیلای ته دا ګاډي سکوم دی سره حرکت ورکوي شي او دا ګاډي رنیولای شي، ګاډي لیفت رائټ ته هم بوتلې شي. دسې طریقې زده کو. مننه، آباد اوسو.